در ادامه خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها در کشور، این بار برخی از عالمان دین در کنفرانس گفتگوی ملی علمای افغانستان یک بار دیگر خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه در کشور شدند. آنان در گردهمایی در کابل میگویند که مسدود ماندن در مکتب‌ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هیچ توجیه شرعی ندارد. اگر دائمی دروازه های علم و دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا، به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین. مکلفیت و مسئولیت نظام اسلامی در قبال خواهران تأمین امنیتشان هست. در قدم دوم زمینه مساعد ساختن کار و تعلیم و تحصیل هست. عالمان دین همچنان می‌افزایند که برای حضور زنان در جامعه و حق کار آنان در چهارچوب قوانین اسلامی باید راه‌های سنجیده شود. د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو په رڼا کې په هېواد کې موجود کړکېچ ته په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو او ښځو لپاره د کار د اسانتیاو د برابرولو لپاره د حل یوه معقوله او اغېزمنه لاره پیدا کړي. اهل ایستن که متشبث باشند در امورات سیاسی یک دولت، در دستگاه تعلیمی جا داشته باشند، در دستگاه تعلم جا داشته باشند. خوندی نباید لدی مودی زیاد بند پاتې شي، ځکه افغان ولس نور نو د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري. برخی از فعالان عرصه حقوق بانوان نیز از شرکت کنندگان دیگر این گردهمایی بودند. اسلامی امارات صد پاسه او میاشتې وعده کوي چې د دوی د اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو په رڼا کې به طرحه جوړوي. حال دا چې اسلامي ارزښتونه او احکام څرګند دي او د نړۍ پر مخ داسې اسلامي هیواد نشته چې د نجونو د تعلیم مخه یې نیولې وي. این در حالی است که وزارت معارف کشور گفته است که بازگشایی مکتب‌های دخترانی بالاتر از صنف ششم بستگی به تصمیم رهبری امارت اسلامی دارد و وزارت معارف طرح بازگشایی مکتب‌های دخترانه را بر ریاست الوزراء پیشنهاد کرده است.